آیا ولسمشر غنی د عبدالله سره د ګډ حکومت خبرې کړي که یا همدا ټول معلومات را سره په ویډیو کې وګورئ چې پارچه خبر شي. ګرانو مینهوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. دولت جوړونکی ټیم په هیڅ صورت کې بایلونکی ټیم د حکومت شریک نه دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکی ټیم هغه کنګوسې رد کړي دي چې ګواکې دوی له ثبات او همبالین ټیم سره د شریک حکومت جوړولو په اړه خبرې کړي دي. دغه ټیم یو غړي خالد سادات په دې اړه امریکا غږ ته ویلي دي چې د ښاغلي خلیلزاد او د افغانستان د مقاماتو له لوري په هیڅ صورت کې د ګډ حکومت او د دې حکومت چې اوس یې لرو د اجرایي ریاست په شتون کې د دوام لپاره هوکړه نه ده شوې او نه داسې څه مطرح شوي دي. په ټوله کې د ولسمشر اشرف غني او امریکایي مقامات خبرې په ډیپلوماټیک چوکاټ کې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په لړۍ باندې څرخیږي. د ښاغلي خلیلزاد او د افغانستان د مقاماتو له لوري په هیڅ صورت کې د ګډ حکومت او د دې حکومت چې اوس یې لرو د اجرایي ریاست په شتون کې دوام لپاره هوکړه نه ده شوې او نه داسې څه مطرح شوي دي. د ښاغلي خلیلزاد او د افغانستان د مقاماتو له لوري په هیڅ صورت کې د ګډ حکومت او د دې حکومت چې اوس یې لرو د اجرایي ریاست په شتون د دوام لپاره هوکړه نه ده شوې او نه داسې څه مطرح شوي دي. په ټولو کې ولسمشر اشرف غني او امریکایي مقامات خبرې په ډیپلوماټیک چوکاټ کې له طالبان سره د سولې د خبرو اترو په لړۍ باندې څرخیږي. دولت جوړونکی ټیم وروسته له هغه دا څرګندونې کړي دي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همبالین ټیم لومړی مرستیال عنایت الله بابر په ټویټر لیکلي وه چې د لوړې د مراسمو ځنډول او د والیانو د ګمارلو لړۍ ودرول ومنل شو. سوله د ثبات او همبالین ټیم د انتخاباتي برنامې یو لومړیتوب و او دی، خو د ملت د پاک رایې څخه د دفاع لپاره د کرښ تر پایه ولاړ او ژمن یو. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. که مو خوښ شوی لایک یې کړئ، که مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.